مالی وزارت د متقاعدینو معاشونو د ورکولو له پیل کېدو خبر ورکړی. دغه وزارت ویلي دي چې لومړی د یو مهالویش له مخې د 9 ادارو د سټنډرډ ملي اداره، له پیښو سره د چمتووالي اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولینو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ ساتنې عمومي ریاست، ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي چې د متقاعدو کارکوونکو معاشونه ورکول کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمد انعام د اسلامي امارت دغه پریکړه ستایي چې له مخې به یې متقاعدینو ته معاشونه ورکول کیږي. یقینا چې اسلامي امارت چې کومه دغه پریکړه کړې ده، مثال د متقاعدینو په باره کې، دا مونږ ډیره ستایو او یقینا ښکلې پریکړه ده چې په دې چې متقاعدین د 4 کاله د ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ وو، نو دغه پریکړه مونږ ډیره ستایو، په ځای پریکړه ده او الله تعالی دې وکړي چې عملي شي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سید عمر وایي د ده وراره تقاعد شوی و. د تیرو 4 کلونو راهیسې له اقتصادي ستونزې کړېده چې د 4 کالو معاش ورکولو سره به یې ستونزې کمې شي. زموږ خپل یو وراره بیخي فقر او دغه 15 کسه پالمې د غاړې همدغه په بیچاره کې یو نو ټولو لرانې او دغه خو بیخي خوشحاله شو، هغه هم داسې خوشحاله شو که درته وایم دا 4 میاشتې هغه کله د وړو درک نه لګېده، کله هلته دوکاندار نه چارق میوه راخیسته، هلته به بوره راخیسته، اوس خو بیخي خوشحاله شو. انشاءالله ستونزې حل شوه، اوس په آینده کې هم همداسې ولورې کړه. د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د روانې وږي یا سنبلې میاشتې په 25مه اعلان شي.